ښاغلي مفتي صاحب، حمید د خوست ولایت څخه پیغام را لېږلی او پوښتنه یې کړې ده. وایي په 4 رکعتیزه لمانځه کې که د یو چا څخه 3 رکعته تیر وي نو دا 3 رکعته به تش کوي او که به یې ډک کوي. مهرباني ښاغلي مفتي صاحب که د دغه ورور پوښتنې ته جواب ووایاست. حامدا و مصلیا اما بعد. د ذکر سوي صورت شرعي حکم دا دی چې له مسبوق څخه کله 3 رکعته تیر وي نو کله چې امام سلام وګرځي دغه شخص چې رکعتونه ورڅخه تیر دي دی ولاړ سي، سبحانك اللهم دی وایي، اعوذ بالله او بسم الله او همداسې الحمدلله او یو سورت وایي. رکوع او سجده دی وکړي. کله چې دغه رکعت خلاصي نو بیا دی کښیني، اتحیات دی پوره وایي. وروسته دی بیا 3 رکعته ولاړ سي، دغه رکعت هم ډک وکړي، یعنی الحمدلله وروسته دی سورت وایي. او کله چې 4 رکعته ولاړ سي بیا دی صرف الحمدلله وایي، سورت یې نور سره وایي، یعنی دا 4 رکعت بیا تش وکړي. البحر الرائق جلد اول صفحه 200. همدا ډول فتاوای هندیه جلد اول صفحه 1 او همداسې دغه مسله په امداد الفتاوا کې هم په جلد 2 صفحه 309 کې ذکر شوی ده. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.